ویسټرنایزیشن یا غربي کېدل. مسلمانان ځوانان خپل اسلامي خاوره پرېږدي او نورو غربي هیوادونو ته ځي. الته د غربي هیوادونو کلچر، د غربي هیوادونو قانون په ځان باندې مني او د هغوی د قانون تابع کیږي. په خپل دغه حالاتو ته غربي کېدل یا هم ویسټرنایزیشن ویل کیږي. ویسټرنایزیشن مفکوره دا په ټولو غربي هیوادونو کې ده. هر یو غربي هیواد کوشش کوي چې مسلمانان ځوانان په یو طریقه نه یو طریقه خپل غربي هیوادونو ته راولي، ترڅو دوی ته همدلته په غربي هیوادونو کې غربي زده کړې ورکړي او خپل اسلامي فرهنګ له یاده وباسي. هغه ځوانان چې خپل اسلامي خاوره پرېږدي او له خپل اسلامي خاورې فرار کوي، نور هیوادونو ته ځي، غربي هیوادونو ته ځي او د غربي هیوادونو کلتور او کلچر پر ځان مني، د خپل غربي کېدل دي، د خپل ویسټرنایزیشن ویل کیږي. کله چې غربیان یا غربي هیوادونه د مسلمانانو ځوانانو لپاره هلته په غربي هیوادونو کې د قبولیت ترتیب برابروي، مخکې تر مخکې دوی په دې باندې فکر کوي کله چې یو ځوان د اسلامي هیواد نه دلته راځي او دلته زموږ په دې غربي هیواد کې مېشت کیږي، د ده دپاره باید کوم هغه اصول او هدف باید موږ په نظر کې ولرو. کله چې یو ځوان له اسلامي خاورې نه غربي خاورې ته فرار کوي، غربي خاورې ته ځي، د هغوی کلچر په ځان مني، د هغوی کلتور په ځان مني، د هغوی قانون تابع کیږي او بالاخره غربي هیوادونه د دغه ځوان دپاره هر ډول هغه اسانتیاوې چې وغواړي دوی ته برابروي، حتی د دوی د شهواني قوې، حتی د دوی د خوراک، حتی د دوی د څښاک، ټول هر څه اسانتیاوې ورته مهیا کوي. په دغه طریقې سره دوی کولی شي چې مسلمانان ځوانان غربي کي او مسلمانانو ځوانانو ته غربي مفکوره ورکي. او کله چې غربیان د دغه مفکورې لپاره استفاده کوي، له خپلو ځوانانو استفاده کوي، ولې ځوان د ځوان په ژبه ډېر ښه پوهېږي او دغه ځوانان کولی شي چې مسلمانان ځوانانو ته په یو ډول نه یو ډول هغوی خپل غربیت ته راوبلي. خو متاسفانه زموږ افغانان او بالخصوص زموږ مسلمانان هیڅ کله په ذهن کې دا نه لري چې زه دا غربي هیوادونو ته ځم، ولې ځم، د څه لپاره ځم. پوره په شپه کې تا ته په یو جعلي اکاونټ باندې، په یو جعلي فیسبوک باندې تا ته پوسټ کیږي چې اله تیاری ولاړې دی او میدان ته ځان ورسوي چې ترکیې هیواد ته وړي. په سرک ځای نه وي، د میدان مخه مکمله ډکوي چې زه غرب ته ځم، زه نور هیوادونو ته ځم. آیا زه د دغه ځوانانو پر وسیله کولی شم چې خپله اسلامي مفکوره په غربي هیوادونو کې خوره کړم؟ هېڅ کله نه. ولې دلته مې ځوانان خپله له خپل هیواد او له خپل اسلامي خاورې فرار کوي. زه له دوی نه څه تمه وکړم؟ د دوی نه به زما تمه څه وي؟ آیا په دغه ځوانانو باندې به زه خپله اسلامي مفکوره په غربي هیوادونو کې پلې کړم؟ هېڅ کله نه. دا په خپله اسلامي خاوره کې د غرب له مفکورې نه دومره متاثره دی چې د شپې ناوخته د میدان مخې ته ځان رسوي او په دغه مفکوره باندې چې زه له دې خاورې فرار وکړم. او بیا هغه ځوانان چې میدان ته ځي، هلته د دې په دې امید ځي چې زه باید له دې خاورې نه لاړ شم، له دې خاورې نه فرار وکړم. هغوی به همدغه شعور نه ورکول چې دا وطن مور ده او دا وطن په موږ باندې حق لري. آیا له مور نه په توره شپه کې تښتي؟ خو ته خو غربي مفکوره په ځان کې لري که نه؟ موږ دا فکر کوو چې موږ ځوان نسل ولرو، یانګ جنریشن ولرو، موږ به د غربیانو له مفکورې نه د غربي کېدو نه لږ په امن واوسو. خو متاسفانه زما خپل ځوانان له غربي مفکورې نه دومره متاثره دي چې د شپې ناوخته د میدان ته ځان رسوي چې اله له بهره تیاري راغلي او افغانان وړي. ولې؟ دین نه لرو، قانون نه لرو، اصول نه لرو، رزق مو نشته، هر چا ستونزې تیرې کړي، هر چا تکلیف تیر کړی. خو په دې شکل نه. موږ هر کلم د غرب مفکورې ته او د غربیانو مفکورې ته لبیک ویلی، اسلامي مفکوره هم شاته پرېښي. هغه ځوانه چې ته په نیمه شپه کې د میدانیوۍ مخې ته لاړې او په دې فکر باندې چې زه له دې ملکه لاړ شم او یا ترکیې هیواد ته یا بل هیواد ته،
اوس په دې ضمیر کې سوچ وکړه چې تا دغه کار ښه وکړه که ښه دې ونه کړ صحیح ده ته به یا ترکیې ته تللی وي یا به نه وي تللی خو ته خبرې 34 میلیونه افغانان دي بدنام کړه 34 میلیونه افغانانو رنګه دي بده کړه همدغه غربي کېدل دي که غربي نه یو خو د غربي کېدلو مفکوره خو در سره شته موږ هر کلم د غربیانو مفکورې ته ډېر وخت ورکړی اسلامي مفکوره مو نه ده مطالعه کړې یا ځوانه ته ښه فکر په دې باندې وکړه چې ته که غرب هېواد ته لاړ شي هلته به د غرب نه ته څه یاد کړې خو د اسلام پر خلاف به تا راپورته کوي د اسلام د خلاف شعارونه به درته درکوي او هیڅکله به د دې وطن د جوړېدو مفکوره تا ته در